حاتم طایی مشهور سخی سړی تیر شوی. دا بادشاهان به ورته پسخېدل چې بادشاهان مونږ یو او سخاوت دی کوي، نوم د ده دی. نو هغوی به ډېر پسخېدل ده ته. نو د روم بادشاه یو سفیر راولېږه، وی ته لاړ شه او د حاتم طایی سره یو اس دی او هغه د ډېر په مینه ساتلی دی. دی هر څه خلکو له ورکوي خو دا اس نه ورکوي. نو ته لاړ شه او دا اس دی وغواړه چې دی درکوي که نه درکوي. اوس به مونږ د ده سخاوت وګورو. هغه سفیر یې راغی، کور کې بیټک کې ورسره کېناست. بس حاتم طایی خو دغسې سړی و، څاروي ماروي ګډې چیلې ټول تلي و ځنګل ته، هېڅ کور کې نو چې ورکي ول. هغه اس یې ولاړ، هغه اس یې راوپرځو، هغه یې وله حلال که او هغه یې چې دی نو پوخ که او هغه یې وله راوویست. چې کېناسته ورسره روټۍ وخوړه، وایي څه مقصد دپاره راغلي؟ وی یاره زه خو د روم د بادشاه سفیر یم او زه یې رالېږلی یم، ستا هغه اس د بادشاه ډېر خوښ شوی دی، نو که هغه اس وله تا راکړو نو ډېره ښه ده. نو حاتم طایی ورته وایي ته لږ لیټ راتلو سره که تا ما ته دغه مدعا بیان کړې وه او تا دغه فریاد تا ویلي چې دغه اس په کار دی، نو ما به تا ته درکړی و. خو چې ته رالې نو مونږ کره نور څه نو چې ما حلال کړی وي، نو ما ومقه اس ونیوه او هغه مې حلال. هغه سفیر حیران شو، واپس لاړ بادشاه ته یې الووی، وی ته لا وایې چې هغه اس یې ډېر خوښ و، بغیر تپوسه بغیر پوښتنې ومقه اس یې راله حلال که او هغه یې راله پوښ. درکول څه خبره ده؟ هغه پې چاړه کېښوده. دا د قربانۍ والا خلک وو، هغوی قرباني کوله، هغوی دې ته نه کتل چې څه شته را سره او که نشته. هسې خبره مې دا کوله چې مونږ باندې قرباني فرض ده او که فرض نه ده، دې ته به نه ګورو. الله هر چاله وس ورکړی دی. دا 100,000 روپۍ هر چا سره زیاتي شته، که دی صاحب نصاب دی او که نه دی. یو ډېر غریبانان یې ټیک ته قرباني دی نه کوي، خو چې چا سره د 100,000 روپو زیاتي پیسې شته، پکار ده چې هغه یو ویسه وړه شانتي ونیسي او قرباني وکړي. ځکه دا ما بله جمعه هم دا خبره کړې وه، دنیای کفر مونږ پسې لګېدلې ده. هغوی وایي دا قرباني مه کوئ، څاروي به ختم شي، دا د ځناورو نسل ختموي. دا مسلمانان لګیا دي مختلفې پراپګنډې کوي چې یاره دا مسلمانان دا فریضه ادا نه کړي، ځکه ټوله دنیا کې مسلمانان دا قرباني کوي. نو هغوی وایي چې دا ونه کړي، د مسلمانانو دا یونټي او د مسلمانانو دا اتحاد او اتفاق دا ختم شي. مسلمان به دا قائم ساتي، مسلمان به دا اتحاد او اتفاق ختمی نه. دا ایثار او قربانی ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته ښودلې ده، پیغمبر علیه السلام خپل امت ته ښودلې ده چې مونږ به د وینې قرباني ورکوو. د څاروو قرباني څه شی دی؟ نو دا به مونږ خپل نسل ته دا میراث پریږدو، دا قرباني به پریږدو په یو ورځ او په یو ټیم باندې. دا روجا دا زمونږ د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد یو مظهر دی، دا به پریږدو. دغسې دا د جمع منځ دا به خپلو بچو ته پریږدو چې ګورې په جمع باندې مونځ کوئ، ځان له مونځ مه کوئ. دا زمونږ د اتحاد او اتفاق یو مظهر دی. دا مونږ دنیا ته ښایو چې مونږ مسلمانان ټول یو یو، مونږ په یو ځای کې راغونډېږو، زمونږ د پیغمبر یو عمل دی او هغه مونږ ټول په شریکه باندې کوو. دا دنیای کفر ته ښودل دي، یوازې فرایض نه دي چې مونږ ادا کړو. انشاءالله قربانی به اتحاد او اتفاق سره کوو، که په چا فرض ده او که په چا فرض نه ده، خو قربانی به کوو. د ځانه به شلې ګیدړې نه جوړو. مونږ
پیسې ته ګورو، دولت ته ګورو، دې سیزونه ته ګورو، دا تلونکي راتلونکي سیزونه دي. مونځ به هم په جمع کوو، روژه به هم په یو اواز باندې نیسو. هغه یو سړی اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي، جاهل سړی و، نو هغه خبر شو چې یاره سبا له روژه ده، بېګاله به میاشت کتی شي او روژه به نیسو. بس هغه سترګې پټې کړې چې دا میاشت خو زه نه ګورم، دا روژې به څوک نیسي. نو بس هغه پټ مخ ګرځېده. یو څو ورځې خو کور کې ناست و، پټ راووته نه. خو بیا ښځې ورته وایي دا څه ځان نه دې شله ګیدړه جوړه کړې ده، کور پروت دی، ځه بار وځه. نو بار راووته، مخ یې پټ کړی و چې هسې نه هغه میاشت ووینمه دا روژې به بیا نیسم. نو پټ مخ ګرځېده. نو داسې لاړه پټي ته او دسمات یې وکړه، واپس راغی. هلته یو حوض و، د هغه حوض په غاړه باندې کېناست، مخ لاسې انځل استنجا یې کوله. په هغه حوض کې ورته چېرته میاشت ښکاره شوه، سپومۍ ورته ښکاره شوه. سپومه ته یې وایي بدبختې ستا نه خو زه پټ ګرځېدمه، ته راپسې دلته راغلي. نو درته وایم چې دې عباداتو نه مونږ پټېدي نه شو، ځانه به دغسې جاهلان نه جوړو چې یاره قرباني نه کوم، یاره چې دی نو روژه نشم نیوی، شوګر مې دی، بلډ پریشر مې دی، دا بیماري مې دا بانې به مونږ تر کومې پورې کوو؟ غاړه په غاړه به ورځو ګینې، دا به راله بیا تکلیف به راته په قبر کې جوړ شي، په زنکدن کې به جوړ شي. یو ځای کې خو به م رئیسارئ، نو چې رئیساریږو نو په کار دا ده چې غاړه په غاړه ورځو دې عباداتو نه، دې اعمالو نه. قرباني به کوو، اتحاد او اتفاق سره به کوو انشاءالله. که په چا فرض ده او که فرض نه ده، خو چې چا سره څه ناڅه وس وي، یو وړه حصه دې ونیسي، خو چې قرباني وکړي. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي.